السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان رحمان الله ګوربز او مجیب زدران په نیدرلند باندې نن په قطر کې دوبۍ ویستلې دي. که تاسو مر باندې خوشحاله سوي یاستئ دغه ویډیو هم در سره حتما لایک کړئ او لاندې په کامنټ کې رحمان الله ګوربز او مجیب زدران زنده باد هم در سره ولیکئ. زه به تاسو ته وایم چې نن د افغانستان او د نیدرلند دویمه 50 اوریزه لوبه تر سره سوې وله. په دغه لوبه کې افغانستان اول بیټینګ تر سره کړ چې افغانستان په 50 اورو کې 238 رنزه ټارګټ نیدرلند ته ورکړی ده. دا خو خوس رحمان الله ګوربز په دغه لوبه کې ډېر ښه وځلېده، کنې افغانستان یو نیم سل پورې هم دغه رنزونه نه ورسولي. ګوربز په دغه لوبه کې 103 رنزه کړي، په 124 بالو باندې شپږ څلوریزې او درې شپږیزې وهلي دي. عثمان غني بیا په اول بال باندې خپل وکټ له لاسه ورکړی ده. رحمت شاه 15 رنزه کړي، حشمت الله شهیدي 450 رنزه په 80 بالو باندې کړي دي. نجیب زدران هم 6 رنزه کړي، ګلبدین صاحب یو ځل بیا ناکامه سوی، صرف 2 رنزه کړي دي او رشید خان 14 رنزه کړي دي. که موږ د افغانستان بولرانو ته راسو، دلته د افغانستان مجیب زدران په 9 اورو کې یعنی 9.4 اورو کې صرف 2 رنزه ورکړي او د مقابل ټیم 4 مهم لوبغاړي اوټ کړي دي. فرید ملک بیا 2 لوبغاړي اوټ کړي او مین احمدزي یو لوبغاړي اوټ کړي او ګلبدین نایب نه بولینګ کې ښه ځلېدلی او نه بیټینګ کې ښه ځلېدلی. د عظمت الله عمرزي حق په دغسې میراثیانو باندې خوړل کېږي. بل طرف ته عثمان غني ته وګوره، یو ځل بیا ناکامه سوی ده، د نم نور څه نه جوړیږي او د ریاض حسن حق په ده باندې خوړل کیږي. او دلته که لاندې موږ راسو، یمین احمدزی او فرید ملک چې واسطه لري دوی ته چانس ورکول کیږي او فضل حق فاروقي ته بیا چانس نه ورکول کیږي. نو دغسې خبرې روانې دي. تاسو خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې شریکولی سئ او د کرکټ تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ.